تاسو ډېر مزیدار راغلی بالکل دا د لار د وتو ده ماشي دا تاسو ته وښیم دی دغه جوړ کړی دی المونیم سره ډېر ښه دا زه ورځم د یورپ د ټول نه دنګ بلډنګ چې دی هغې ته ورخېږم بیا به تاسو ته وښیم دغه ته دا ګوره دا هوریزن 2 دی د علاقې ته بیشپ ګیټ وایي دا لکه د لندن چې کوم زوړ ښار دی نو دا هغه دی دا بلډنګ چې دا دی نو په دې لکه 58 لکه دوه کم شپېتم چت ته زه اوس ورخېږم ما اپاینټمنټ کړی دی زه به تاسو ته ښیم چې دا څنګه دی دا د بیشپ ګیټ ایریا د لندن خو دې غاړې ته دا بلډنګ چې دی نو دا دغه دی چې نن سبا د دې نوم دی دې ته وایي هوریزن 2 او دې ته خلک راځي او خیږي او زه هم راغلی یم نن چې زه راغلی یم زه یم چې زه تاسو ته دا وښیم چې دا څه دي پلیز یو هولډ اټ It's recording. Okay, sure. It's a video. You want a video? You want a video? Okay. Yeah, it's okay. Yeah, I دا دی هوریزن 2 دا دی دې ته بیشپ ګیټ دی راکې ته وایي او زه اوس ته ښوول غواړم نو هغه دا بلډنګ دی چې د دې څه 58 اخري چت ته به زه اوس ورخېږم او دا بیا تاسو ته ښیم چې دا څه دی نو دا دی هوریزن 2 دې ته وایي او هوریزن څه ته وایي هوریزن په انګریزي ټک دی عربی د دې افق معنی کوي د اردو والے هم دغه معنی راخلي زموږ دا ځینې پښتانه هم کوي خو زما په خیال چې په پښتو کې د دې خپله یو معنی کېدی شي چې هغه اسمان راټیټ لکه د دې پښتو کې اصله معنی چې کوم ده نو اسمان راټیټ هغه معنی کېدل پکار دي د دې د پښتو کې په نشي په دغه کې نو دا دغه دا هوریزن 2 دی او دې ته به زه ورخېږم دا به تاسو دا دی هوریزن 2 دا هوریزن 2 دا ګیټ دی دې ته دا دی 22 بیشپ ګیټ دا بیشپ ګیټ د دې علاقې نوم دی او دا 22 نمبر د دې بلډنګ کې دلته د هرې پراپرټۍ خپل یو دغه نو دې ته به زه ورسوټل او زه به تاسو ته وښیم چې دا څه دي ښکلی دغه دی دا چې بیا ځین بیا به دې طرف ته ځي او دا داسې تاو شو دغه دی لکه دا څه ډېر ښکلی جوړ کړی دی که دا لیفټ داسې دی چې وایم I'm talking with me. 56, 57, 58. Yeah. سړی په لیفټ کې راوخته دغه لیفټ دلته دا هغه دی دا شی دی او دا څه دی چې سم دا دی هوریزن 2 دا لندن داسې ښکاري چې زه تاسو ته څه وښیم دا ګورئ ورته دا دی هوریزن 2 دلته بغیر د څه پیسې ورکولو نه زه راوختم دا ډېر داسې مزدار شان ځای دی دې ماشوم ته ما ریکویسټ وکړو چې پلیز ما راکړه دا دی هوریزن 2 او بیشپ ګیټ ایریا د لندن تhank you very much ګلګر thank you very much دا په دې لاندې دا زه دې ورکوزېږم ګوره ورته دا پوړی دي یا دلته دونه ده چې څه وایم او دا دغه ټول غټ کمال دی چې په دې کې ته د لندن سلور چاپیره ته په دې بلډینګ کې ګرځېدی شي او ته کتلی شي دا دی شارټ دی د ورته دغه چې د 10 پونډه اوس دا بچی ښکته دلته چې څنګه ته ډېره Yeah? Okay. There's a moment I want to show you. This gentleman help me. That's all right.
دا سکای ګارډن دی په دې کې ما تاسو ته یو دغه ښوولی دا لاندې دا بلډنګ چې ښکاري د دې دغه نه دې غاړې ده نو دا اوس بالکل لاندې پاتې شو لکه زمانه هر څه بدلی د هر څه یو قیمت یې هغه په یو خاص وخت کې وخت هر څه دل کوي دا یاد ساتئ لکه څه زمانه وه دې دغه و بیا د هغه شاټ دغه و اوس د دې بلډنګ دغه دی لکه دغه یې بچي ښکاري که تاسو ګورئ نو دغه هغه ټاور برج دی دا ما تاسو ته ښوولی دې غاړې ته دغه قلعه ده دا ما تاسو ته ښوولی دی دا قلعه دا تاسو ته زه پکې ګرځېدلی ما په دې کې ویډیو جوړ کړي دي دغه دا You walk all the 58 floors by foot. What a strong! I love such people. دا 58 چته دې ته دی پیاده راوخته د ځمکې نه. He started from the ground and reached here and he was welcomed by the people. Any girl on you? Any girl company you? دام چې کوم دی نو پیاده راوخته. Good girl? Hello? You came from the ground by walking? Yeah, till 58th floor. Like him. دا راجنم دا تپنځوس چکر اوخته. دا د لندن له بری کوم. 64 63 and 60 and you all the 60 plus people reach 58 by walking. Oh boy. Salute. Yeah. This is خلق زما خو دا په پیاده راوخته پنځه. Thank you very much. دا د پیاده راوخته ګورئ وته. دا ټول د شپېتو نه پورته دي. ګډ تاسو خو دا څوک د درې شپېتو څوک د څلورو شپېتو څوک د هغه او دو اته پنځوس چته پورته داسې په خپور راوخته دا لندن په کې دا قسم مخلوق هم دی زه خو په لټ کې راوخته مو به توره مې وکړه اول زوړ ښار دا چې کوم دا رومان په زمانه کې و نو هغه دا علاقه و دا کاروبارو دلته وته دا په اته پنځوستم چت اورزن 2 او پکې ساتاري ولاړ تاسو ته د دې ځای کیسه بیانوي ډېر مزدار ځای دی رښتیا خبره ده د کتو ځای دی یوه پیسه پې نه خرچ کېږي تش راتلل دي تا او دونه مزدار چې څه یې وایم ډېر خلک دلته لګیارې ده دغه راوړي to reach from the bottom to the top. About 15 minutes. 15 minutes? Yeah. In 15 minutes you cover 58 floors. Yeah. Oh, good. The young folk must. دا زه ورخېږم داسې دام تاسو ته دغه ځای نه ښیم دا داسې راوختې بیا دغه زبردست دغه دی ده ډېر ښکلی او دا تیم سیند چې دی نو دا داسې د چمچمار په شان تاو دی که تاسو ورته ګورئ که نه نو دا داسې دی خو عمدې چمچمار لندن له روح ورکړی دی مزې خبره دا ده چې د لندن ښار چې څونه معیشت دی یا ژوند دی هغه په تیم سیند باندې دی Voilà. چمچمار تاو دی دا او دا د دې روح دی تیم د ورته دی دا د لندن روح دی ټول اسلامي د تاریخي طور د دې په ډول او دا پکې لکه د مال بالکل او ټول د دې په دې دنیا باندې
دا سین دی دا سین نه لندن مانو دا د زما مدد کو ثانک یو ویری مچ دا لک چې دا د بلجیم دی so please which language is spoken in Belgium? In Belgium, we speak French and also Hollandaise. Hollandaise. Okay. Two languages. Two language.